الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د اهل سنت والجماعت نقل تپوس داسې کوي چې آیا په قبر کې به د تقلید پوښتنه کیږي؟ نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په قبر کې به هم د تقلید پوښتنه کیږي او د حشر په میدان کې به هم د تقلید پوښتنه کیږي. د یو دپاره آیات کریمه په دلیل کې پیش کوو او د بل دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې پیش کوو. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یعنی کفار به وایي چې کاش کې چې موږ یا مقلدین وي او یا مجتهدین نو موږ به په اصحاب السعیر کې نه وو. لو كنا نسمع کاش کې چې موږ مقلدین وي او ناقلو او یا کاش کې چې موږ مجتهدین وي ملکه د اجتهاد هم لرلی او چې نه مقلدی نه مجتهدی دې ته وایي وابي. یعنی وابي به وایي کافر به وایي منافق به وایي چې لو كنا نسمعو کاش کې چې موږ تقلید کوله او ناقلو یا ملکه د تحقیق راکوي. دا ترجمه په تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز رحمه الله لیکلی ده. د شاه عبدالعزیز رحمه الله تفسیر چې دی زمونږ او د وابیانو په مابین کې منلی شوی تفسیر دی. همدارنګه په تفسیر حقانی کې الشیخ محدث مولانا عبدالحق دهلوی رحمه الله همدغه معنا لیکلی ده. دا تفسیر هم زمونږ او د وابیانو په مابین کې یو منلی شوی تفسیر دی. په دې دواړو تفسیرینو کې لیکلی دي چې د انسان د فلاح د پاره دوه لارې دي، یو تقلید دوهم اجتهاد. که څوک ملکه د اجتهاد لري هغه به اجتهاد کوي او که څوک ملکه د اجتهاد نه لري هغه به تقلید کوي. نو ناپوه سړی به پوه سړي پسې رواني او چې نه خپله پوهیږي او نه د بل پوه پسې ځي نو دا به تباه کیږي. د وابي دغه تعریف دی چې نه پوهیږي او نه د پوه سړي پسې ځي. همدارنګه مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله هغه فرمایي چې مراد د نسمعون تقلید دی او د ناقلون مراد اجتهاد او تحقیق دی. دعوات عبدیت دوسرا وعظ د تقریر نوم دی طریق النجات. نو دا خو په حشر کې د تقلید پوښتنه شوه. په حشر کې چې کله بعضې انسانان د ګناه په وجه باندې یا د کفر په وجه باندې الله پاک هغه ته عذاب ورکوي نو هغه به وایي چې لو كنا نسمع او ناقلو کاش کې چې موږ مجتهدین وي او یا مقلدین وي. یعنی موږ خو نه اوس مجتهدین یو نه مقلدین یو. همدارنګه ګوره دا د وابي تعریف هم دا دی. ښه د وابي دې ته وایي چې نه مجتهدي نه مقلدي. په جماعت کې یو امامي او بل مقتدي وي. دا د امام مثال د مجتهد دی او د مقتدیانو مثال د مقلد دی. یو دریم سړی دی هغه نه امام دی نه مقتدي دی بلکې امام تم کنځلي کوي مقتدیانو تم کنځلي کوي. دا د وابي مثال دی. همدارنګه په بخاري شریف کې د باب المیت یسمع خفق النعال لاندې یو لوی حدیث دی. په هغې کې یوه جمله داسې ده چې لا دریته ولا تلیته. د دې په تشریح کې قسطلاني شارح د بخاري چې زمونږ او د وابیانو په مابین کې مسلم شارح دی هغه فرمایي چې لا دریته یعنی نه مجتهد وي ولا تلیته یعنی نه مقلد وي. دا په قبر کې تپوش. په قبر کې به بعضې خلکو ته په قبر کې الله ملایکې وایي لا دریته نه مجتهد وي ولا تلیته یعنی نه مقلد وي. په دې دلیل سره د دوی دغه سوال دفع شو چې وایه په قبر کې به تانه د امام تپوس کیږي نو په قبر کې مو شو او په حشر کې مو شو. دویم زه وابیانو ته دا وایم وابیان وایي چې آیا په قبر کې د تقلید پوښتنه کیږي؟ نو وابیانو ته موږ وایو چې په قبر کې خو صراحتا 3 پوښتنې کیږي. صراحتا د لمونځ پوښتنه په قبر کې نه کیږي نو د لمونځ نه منکرې. صراحتا د زکات پوښتنه په قبر کې نه کیږي. د حج پوښتنه په قبر کې نه کیږي. صراحتا د حج پوښتنه صراحتا په قبر کې نه کیږي. صراحتا خو دغه 3 پوښتنې کیږي چې من ربک وما دینک ومن نبیک. نو بیا د دې نه ما سوا د ټول دین نه منکر شه ځکه چې پوښتنې صراحتا نه کیږي. او دریم جواب دا چې په قبر کې خو د امام بخاري امام ترمیزی و غیرهما پوښتنه هم نه کیږي. نو آیا په قبر کې د امام بخاري پوښتنه کیږي؟ نو بیا د امام بخاري حدیث ولې منې؟ په قبر کې د امام مسلم پوښتنه کیږي که نه کیږي؟ نو د امام مسلم احادیث ولې منې؟
په قبر کې د امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی او د نورو محدثینو پوښتنه کیږي نو که نه کیږي نو ولې د دوی احادیث مني؟ دارنګې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه په قبر کې کیږي نو بیا د ابوبکر صدیق سره هم منکر شه. د حضرت عمر پوښتنه په قبر کې کیږي نو د ده نه منکر شه. د ټول دین نه د انکار دپاره وابیان بنیاد جوړي، بنیادي خبرې کوي. کفار مخامخ جنگیږي لیکن دا د دین بنیادونه رانړی. علاوه دا زه وابیانو ته وایم چې آیا په قبر کې د امین الله پېښوري، نیاز محمد کونړي پوښتنه کیږي؟ آیا په قبر کې د وحید الزمان پوښتنه کیږي؟ آیا په قبر کې د عبدالسلام رستمي پوښتنه کیږي؟ آیا په قبر کې در غلام الله د کسب الله د دې کونړي پوښتنه کیږي؟ نو کله چې د دې یو پوښتنه په قبر کې نه کیږي نو د دوی شرح بیا ولې ګورئ؟ د دوی کتابونه ولې ګورئ؟ د دوی فتاوی دین الخالص و غیره فتاوی ولې ګورئ؟ او که تاسو وایئ چې دوی موږ ته د الله او د الله د پیغمبر خبره کوي نو د دوی نه 1400 کاله مخکې امام اعظم سے فرمایلی دي چې زه تاسو ته د الله او د الله د پیغمبر خبره